زه روان یم له خیره که د الله رضا وي کندوز ته ځو موټر مو راغوښتی سفر مو اوږد دی الله دې اسانه کړي لاره په سالک کې خرابه ده خو امنیت الحمدلله ښه دی په چکر به ځو زموږ دا کاټر راوغورځېد پیالې دا د میلې ټېلې سامان چې کوم دا ټول زموږ سالنګ کې چې د سالنګ ډېر یخې دي مدیر صاحب کجا هستیم چند بجه است و چرا قار است در قبر هستیم اخی چرته ځو له خیره موږ له خیره 50 ته روان یو دا توضیح له ډسټریبیوشن خیر اوس به دلته آمادګي نشي دا ورور چې دا نن دا خفه دی ولې عنایت ته نه ځې خفه شوی دا نظیر اخی تم ځې شي السلام علیکم وعلیکم تم ځې له خیره زما ان شاء الله خواجه صاحب څنګه ته نه ځې لکه چې چیرې کندوز ته له خیره دا بیچاره وی خبر نه ده یتیمانان لکه چې نه وړې نه یتیمانان وړم نه ماشومان وړم هدایت څنګه صحت دې ښه ده ته خو په کندوز ته نه ځې ولې نه زه نه ځم سلام علیکم الله خیر صحت مو ښه دی چېرته روان یې له خیره سره سفر دی د هغه بېوزله مشکل نیسته برای ما بیا ما شوي استفاده کورنۍ کوم چې له څلورو ولایتونو د سمت شمال نه راغلي خبره صحیح له است خیره اوس به سفر کوو ورځو به وګورو چې خدای وکړي وکولی شو دې خلکو د خدمت مزه سلام علیکم وعلیکم فرید السلام صاحب څنګه لغمانه په خیر راغلی خیر په خیر ښه جوړې ښې صحت ښه دی په خیر ښه جوړې ښې جوړ په خیر صحت خیر خیر دی چل چېرته ځو له خیره راځه یم دلته خو زه ښکارم نه ته دلته خو زه ښکارم ښه ډېرې نږدې کوم د لغمان خو به نه یې داسې کمرې ته داسې بل رقم راغلی نه د لغمان یم د وردګ نه یم نو وردک ما وردک لغمانه زه روان یم له خیره که د الله رضا وي کندوز ته ځو موټر مو راغوښتی سفر مو اوږد دی الله دې اسانه کړي لاره په سالک کې خرابه ده خو امنیت الحمدلله ښه دی په چکر به ځو بس انشاءالله په ولته تقریبا نږدې که راشه منډې 1.5 فامیل سره مرسته کو هر فامیل پیکیج چې دی 2.5 افغانۍ دی او دغه انشاءالله هغه خل دي چې واقعا مستحق خلکو د جنګونو له امله بېځایه شوي وو ډېر په بدو حالاتو بدو شرایطو کې ژوند کوي نو الله دې هغه چاته اجرونه سره زموږ ورکړي چې مرسته کوي چې منډه ته سلام علیکم فرید استاد حسن دی ښې صحت مو ښه ده خدای خیر داسې بې امادګۍ ناسې لکه چې تاسو کندوز ته نه ځئ والله ما ته خو چا نسبت نه در کړی راته کنه بیا به وګورو که بس چېرته راځئ ځي که نه ټول به لاړ شو که نه چکر به وورو والله چکر ته خو مې رښتیا خبره زړه کېږي که چا راته ست وکړه ځم انشاءالله کېږي زه هغه سات مننه خیر Viene شهستم اما ماندم مقصد شاید تو هم باشه. میری کندوز نه لالا قندوز نمیرم گردگاکم زیاد درد میکنه که نمیرفتم خیبان نه لالا شهستم اما ماندم این اساس سعید نو فعل ورته ورکړو تشکر ها یو څو دانې پرېږدي یو څو دانې پاتې شو د پای څلور دانې مو واخیستل څو دانې دي ټول؟ دا زما شو دا ستا شو ستا شو دایمي نه کله چې بیرته راوګرځې دا بیرته دفتر کې ږدې دایمي نه دی دا نه نه دایمي نه خوشحاله کېږه ما ولې بس فقط کارو کتنو فایل ده بس مونږ ویډیوګرافر
او هر څه مې آماده کړه بس زمونږ بایکونه هم آماده دي له خیره ان شاء الله آماده دي له خیره ځو چې فقط بس ګاډي ته صاحب منتظر آواز وکړي موږ بس ګاډي ته وروځو ان شاء الله چې هر څه آماده دي او احیانا د احتیاط لپاره زه لپټاپ هم وړم کېدای شي پکار شي که نه لپټاپ هم راوړی داسې نه چې بعضې ځکې پکار شي او تاسو هم کولی شئ ما غوندې خبرې وکړئ څنګه همدا اوس یولر نه ته لاړ شئ او ځان لاندې لینک وکړئ او ځان سره پابلیک سپیکینګ کورس ته هغه کولی شي تاسو وګورئ او خبرې پرېږدئ ګاډی راغلی چیرې ځو له خیره بس موږ کندوز ته روان یو ښه کندوز کې د بیځای شو کورنۍ ته به انشاءالله چې مرسته وکړي ښه ډېر ښه ډېر دغه وسایل دي د میډیا ټیم دي نو ښه ډېر ښه ډېر ښه بس روان یستو په خیر سره ګاډی هم چې دی راورسېدلو دغه یو څه وسایل دي او دا په خیر سره ګاډي ته وروخېږو نو حرکت کوو به طرف د کندوز زه دغه دی اوس کېناستلو مخ په کندوز باندې له خیر حرکت دی ملګري ناست دي ټول او حرکت به کوو انشاءالله نو زه هلته تقریبا یو نیم سل فامیل مخکې مې هم درته یادورې کړې چې هغې ته خوراکي مواد ورکړو اوس دلته یو رئیس صاحب په تمه یو چې دی رئیس یي ښه نو زما خو ټول داسې نخرهباز ملګري دي که نه هر یو نخره باندې نازولي دي نو دی راشي د خیره اوس مونږ پوره یو هغه ته ناست ښه نو یو ملګری کم دی هغې ته بس په نه دوه ملګري دوه کم دي ښه نو هغې ته منتظر یاستو چې هغې راسي بیا به حرکت کوو له خیره سره ښه که دې خوا راشو نظیر اخي سلامونه څه ویل غواړې وروره والله نو زه به څه ووایم الحمدلله ټول هغه زما عینکې غواړي او کور ته والا ستا عینکې نه وي زما وی البته شاکر واخیستې او کېدای شي چې دا پپول چې دا هم ډېر ښایسته ده موزیم نوم نه دی راوړی او ترڅنګ داسې ده چې زه له خیره انشاءالله دواړه پکې وګورم که کندوز ولایت ته ځو کندوز ولایت ته ځو که خیر وي او ورسره حافظ ورور همداسې زمونږ وحید ورور هم ده زه لږ تنګ ده ځکه نظیر اخي چې دا تمرین شروع کړی ده نو دا زه هم تنګ ده زه یوګیم نه خو او بله خبره دا ده مهمه خبره چې تر ټولو ښه خبره خوشحاله مې ټول دغه د ډېر د خوشحالۍ فضا ده هغه څنګه پوهېږې ولې هغه ځکه چې الحمدلله زو توزیع ده په کندوز ولایت کې غریبو اړمنو بې ځایه شوو کورنیو سره به مرستې کوو که خیر وي نو مونږ وڅارئ انشاءالله همداسې به مخ دا څه وشو دا څه وشو دلته دا سیخ وګوره ښه دا دې سره ولګېده چا پام هم نه و دا ولې پکې کله کله راځي تاسو بیخي پام دیته نه و دې ځای ته برم پام نه و دا چې بېغوري وه چکر خوند کې تللی وی مطلب دا څه وشو خان لالا دا د سفر لومړۍ خاطره وه چې د ښاره وتلي نه یو نو زموږ دا کاټل راوغورځېد پیالې دا د میلې ټېلې سامان چې کوم دا ټول زموږ دا کاټل څنګه راوغورځېد خو په دې په اړه لږ معلومات ورکړي ښه پاس ولګېدو
موږ سره خان لالا دی او خان لالا چې رئیسي نور کار چې دی لکه شاهرو غوندې خوراک او خبرې نور چې نشته برو فریش برو ویږي چې دا هوټل هم دې انتخاب کو فرمایش هم مخکې دې ورکړی دی خوراک هم دی هغه د ټولو مخکې روان دی دغه د خېټې مسله چې ده کنه دغه خان لالا او قاری الماس چې دی دا دواړه سره مشکل لري کله وایي دا خېټه ور ده دا وایي نه دا خېټه ور ده بس دا دوه نیم کاله کېږي چې موږ په دې باندې پوه نه شو چې دا شوټونه چې راوړي وي 2 ایکسل یو دانه و هغې باندې چې یو ته مې ورکړه هغه بل ویلې نه ما نو آخر یو یې واخیسته بل وایي زه بیخي نه ځه مخکې ځه او یو خبره بل خاص نوفل ته نوفل ته لس ورکړم پوهېږي ولې همغې ځینې چې دی ما ورته وویل که نه چې دا ستا مسؤلیت چې ګوره ما بل ورته نه ده ویلی چې یو ته چینج ونه کړه که نه بس ډایرکټ موټر نه کته شو ولاګ مننه ډېره مننه ډېره مننه ته وایي په زوره کته کته زور ورباندې ویډیو ډېره مننه حافظ څه مشکل لري دا بیچاره والا حافظ څه مشکل لري نه خیر نه هېڅ مشکل نشته څنګه ځان دې خواته ځم هلک چکر وهم چکر وهم بېرته راځم بېرته راځي ذکریا به له هماغه دفتر نه چې راوتي تر دې وخته ان د سبا پورې به پښتو وایي درې بیخي وایي نو غواړي چې پښتو زده کړي په 2 ورځو کې به ماشاءالله ماشاءالله خبرې مو کې ټول ان شاء الله ورسته پښتو غږی ډېر ډېره مننه خیر سلامونه ورونو د شپې تقریبا په کم 12 بجې دي او موږ په سالنګ کې یو روان یو انشاءالله کندوز ولایت ته سبا د پنجشنبې ورځ ده د جمعې ورځ پنجشنبې به آمادګي نیسو او د جمعې ورځ که خیر او توضیح به کوو اوس د شپې په کم 12 بجې موږ روان یو تر څو خوب نه ده کړی ټوله لاره د سالنګ نه اوس راووتلو مخ په کندوز روان یو السلام علیکم دوستانو مونږ په سالنګ کې یو او سالنګ تر ټولو د هغه سالنګ په مخ کې یو چې ډېر مشهور دی تقریبا 20 دقیقې لاره ده مزل ده پکې نو هغه هم پکې ډېر کم دی اکسیجن هم پکې ډېر کم دی زموږ ځینې ملګري ډېر پکې په عذابه شول خوشحال په دې یم چې کندوز ته ځو د ډېرې مودو وروسته اوبه څنګه دي اوبه خبره دا ده چې عبدالله دپاره مهمه چې دا خپل کور دی ډېر بل تر ټولو جالب دا دی چې بې ځایه شویو وګړو سره مرستې لپاره ځو پیکی دې په ځای کړه پیکی دې په ځای پیکی والا ملګري سره السلام علیکم دوستانو لکه څنګه چې نورو ملګرو وویل مونږ اوس په کوم ځای کې په سالنګ کې چې د سالنګ ډېر یخې دي وله ما کوه ما باندې سره
صاحب کجا هستیم چند بجه است و چرا قار است در قبر هستیم خان را مراجعه کنید خیر پیش پیشان صاحب بریم ما خود تازه مردیم پس For your more information. خان لالا تاسو د مور معلوماتو لپاره کنه مور معلوماتو لپاره خان لاله ته مراجعه وکړئ. It's me for your more information. خان لالا دیو ولې په قار دي څنګه چل دی او چیرته یو ولا څو په بجې دي حقیقت کې دوی چې خفه دي غوسناکه دي لږ دا تندی چې دی تریخ ښکاره کېږي لاره کې ګردونه وي ډېر یو خو دا چې لاره کې ډېر اوږد سفر هم دی واقع خو ته پرېږده که نه اوس سفر اوږد دی بل دا ده چې بعضې حرکات لږ ذره غلطه مو شو حارث رهبرۍ باندې نو دا هم صحیح نه او بل دا ده چې تقریبا اوس د بغلان یوې ولسوالۍ ته رسېدلي یو ډېر مزل مو کړی دی لږ مزل پاتې یو 3 ساعته نور چې کندوز ته ورسېږو ته نه پوهېږي چې هغه خبرې کوي ډایرکټ دې خوا راوړه هغه هم داسې پرېږده ته کیمره دې خوا راوړه دا مې یو پرینکینګ بس صحیح دی 2 ساعت هم سټې وکړله اوس راورسېدلو په خیر سره کندوز ښار ته او دې خوا تاسو ګورئ سالونه روسي قصر 5 ستاره 5 سټار هوټل ته راغلو دا ورته وښایه نو تاسو موږ سره واوسئ د سانو ولاګ چې دی کنټینیو کوو دې نه وروسته بخیر تبلیغ ته راغلی ډېر رانه ښه ولې ورانه دا ګورئ وروره ما ته غټ مسؤلیت راکول شوی دی چې زه باید دا په یاد و چې څه شی سفر راوړو ولې دا ګاډي نه مې راکوز نه کړه